په قرآن شریف کې رب العالمین یو واقع ذکر کوي. یو پیغمبر د بیت المقدس د علاقه چې اوس یروشلم ورته وایي، د فلسطین نه بارې څه د مخکې د فلسطین څه وه، ارمیا علیه السلام د الله پیغمبر و الله دغه کلي ته د هدایت لپاره ولېږه چې ته لاړ شه او د بیت المقدس د ښار ګیر چاپېره چې کومه علاقه ده دی د ګناهونو نه منع کو، د شریعت او د اسلام او د ایمان د نیغه لار ورته وښایه. وایي خدایه زه خو بېوسه یم او بېڅوک یم، طاقت مې نشته، زما خبره به یا مني یا به نه مني. الله ورته حکم وکړ زه دې ملګری او ستا په زړه کې داسې خبرې اچوم چې د انسان په زړه به اثر کوي، او نیغ د دې کلي بادشاه له ورشه هغه له دعوت ورکړه، لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام راولېږل وی نیغ به فرعون ته ځي او فرعون له به دعوت ورکوي. دقرنګې د ارمیا علیه السلام ته الله حکم وکړه چې ته د علاقې د کلي بادشاه له لاړ او زما د عذاب نه ویروه او دا ورته ووایه که دا قوم دې ټیک نه شو، د الله تابعدار نه شو، داسې عذاب به پرې راولېږم چې په مخ د ځمکه او مې داسې عذاب په چا هم نه رالېږي. رومو پیغمبران رحمدلی حضرت ارمیا علیه السلام چې دا خبره واورېده هغه ته خو پته وه چې دا قوم چېرته زما خبره مني، یو کس دوه کو مني او به مني، اکثر خو یې نه مني، دا به تباه شي. نو په جړا سر شو، خاورې یې راواغېښتې په سر د پاسه یې ونوستې د عاجزۍ د وجې نه. الله وی ولې جاړې؟ وی خدایه دا قوم به تباه کېږي. الله سوال در نه کوم دا قوم مه تباه کوه. وی ښه تر څو چې تا ردي د تبې نه ویلې هغې پورې به یې نه تباه کوم. ځه راغې نیک بادشاه له، بادشاه نیک سړی و، ښه سړی و. وی زه د الله پیغمبر یم، الله رالیږلی. دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا څه د پاسه څه 5,500 کاله مخکنی خبره ده، بلکې د 5,500 کالو نه مخکنی خبره ده، 600 کالو ته نږدې مخکې د عیسی علیه السلام نه د پیدایښت. بادشاه نیک سړی و، بادشاه وی زه دې په دې کې ملګری، زه دې خلکو ته نصیحت کوه او څوک به هم درته غږ نه کوي، ځکه چې د نورو پیغمبرانو او بني اسرائیلو ته نصیحت کوو نو اکثر به پیغمبر وو او بني اسرائیلو ډېر پیغمبران وژلي وو. وی څوک به هم راته غږ نه کوي. بادشاه اعلان وکړه په خپل ښار کې چې دا ارمیا علیه السلام پیغمبر دی. بادشاه اختیار وکړه ده زه مرسته ونه کړم ده تباه نه شه. وی دې به تبلیغ کوي، خپل په دې قوم کې به ګرځي، ده ته به هېڅوک هم غږ نه کوي. دا خبره ومنې. خو بادشاه دې تپوس وکړ وی صاحب که دا خبره ستاسو ونه مني بیا به څنګه چلي؟ ځکه بادشاه ته خو پته وه چې مخکې ډېر قومونه تباه شوي دي چې د پیغمبر خبره یې نه ده منلې. نو ارمیا علیه السلام ورته وایي چې ما سره خپل الله وعده کړې ده چې تر څو ما خیره نه کړې دې قوم ته الله بې نه درکوي. مطمئن شو بادشاه. دعوت تبلیغ یې شروع کړونو خو چیب خبره نه منله. د کلي او د علاقې خلکو ګناهونه د هغې نه نور هم زیات کړل. نو په دغه علاقه کې یو جابر بادشاه و، بخت نصر د عراق د علاقې د بابل د هغې طرف یو ډېر جابر بادشاه و. څوک وایي چې د خدایۍ دعوی کړی و، لکه فرعون او د نمرود او د دې بادشاهانو په شانتې زورور او تکړه بادشاه و. راغی او په بیت المقدس یې حمله کوله چې د مسلمانانو په دې په دې کور باندې او د جومات باندې او په دې مدرسه باندې او په دا قبله باندې حمله وکړه. 2 کاله دې پیغمبر دې قوم ته نصیحت وکړه خو قوم ونه منه. د قوم ګناهونه نور هم زیات شو. بادشاه دا پیغمبر راوغوت حضرت ارمیا علیه السلام وی تا خو ویلي چې الله به دا کلي نه غر کوي چې تر څو ما خیره نه کړې. تا خیره کړې ده؟ وی نه ما نه ده کړې. نو وی دا بخت نصر نه مونږ خبرېږو، خو ډېر ظالم بادشاه دی او زمونږ په علاقه حمله کوي. که حمله وکړه خو زمونږ دا کلي بروان شي. الله ته رجوع کړه پیغمبر. وی یا الله تا خو ما سره وعده کړې ده او دا خو بخت نصر را روان دی. وی زما وعده په وعده ده تر څو چې تا دې قوم ته خیره نه کړې هغې پورې به یې نظر کړو. وی خدای نو زه خو ورته خیره نه کړو، زه خو ورته دعا کوم چې خدای ته ورته هدایت وکړي. بخت نصر کافر بادشاه نور هم رانږدې شو، 6 لکه فوج یې ځان سره راوستی، 6 لکه خوله لري
او ټولو سره تورې او نیزې او مضبوطې وسلې وې. چې دی بیت المقدس خوا ته رانږدې شو نو بادشاه بیا دا پیغمبر راوغوښته، وی صاحب څه چل دی؟ بعد دا کافر خو رانږدې شو، موږ پرې طاقت نشو لرلی. وی غم چې ونه کې چې تر څو ما خیره نه کړی الله به دا قوم نه غر کوي. او زما ورونو قوم چې کله بدعمله شي که نه او فحاشي پکې زیاته شي او بېغیرتي پکې زیاته شي، بیا هغه قوم الله بربادوي. زه کله کله اوس ویرېږم په دې خپل ملک باندې او په دې مسلمانانو ویرېږم. ولې ځکه چې بېغیرتي او بېحیایي ډېره زیاته شوې ده، هم په ښځو کې هم په سړو کې هم په کورونو کې هم په بازارونو کې. او د بېحیایت سامان زیات شوي دي، ټي ویګان او وي سي آرونه او ډیشونه او کیبلونه او نن سبا د موبایل دا نخرې پخرې د بېحیایي او نري جامې او یعنې قسم قسم د بېحیایي او د فحاشۍ سامان زیات شوي دی. په قاریو کې او په کلو کې او کور او بار بېحیایي او بېغیرتي زیاته شوې ده. الله دې رحم وکړي. او ورونو ګورې بیا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې عذاب بیا د سیل مې په ټولو راځي، په نیکانو هم راځي او په ګناهګارو هم راځي. بیا چې کم خلک پاسې چې نیکان یې ښه به پاسې او چې بدان یې بد به پاسې. نو بادشاه چې دی راوغوښته ده ورته ویې فکر مه کوه، ما خیره نه ده کړې او زه خیره دې قوم ته کوم هم نه. بادشاه مطمئن دی. دا ارمیا علیه السلام د هغه کلي په دیوال د جومات په دیوال ناست، فرشته وله د انسان په شکل راغله. هغه فرشته چې د انسان په شکل کې او ورته وایي وی د الله پیغمبره د یو مسلې تپوس ته نه کو. دی وایه وی چې یو سړی یو قوم سره ښه کوي، ډېرې ښېګړې ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او هغه سړي ته کنځل کوي، د هغه خبره نه مني، نو دا سړی به څه کوي؟ ارمیا علیه السلام خو پرې پوه نه شو، هغه خو دا سړی دی. حالانکې فرشته ورته وی خیر دی، ښه دې ورسره کوي، بد دې ورسره نه کوي. دا فرشته لاړه، سبا له بیا راغی، یو دوه درې ورځې پس بیا راغی د انسان په شکل. وی صاحب زه هغه بلورځنی کس یم، وی چې یو سړی یو قوم سره ښېګړی کوي، یو ښه ورسره کوي، ډوډۍ هم ورکوي، یو جامه هم ورکوي، یو احسانات ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او کنځل ورپسې کوي او خبره یې نه مني، دا سړی به څه کوي؟ وی خیر د صله رحمي دې ورسره کوي او ښېګړه دې ورسره کوي، بد دې ورته نه رسوي. بیا هغه فرشته لاړه، څو ورځې پس بیا راغله او دی د بیت المقدس د جومات په دیوال ناست دی. وی صاحب زه هغه بلورځنی سړی یم چې هغه دوه ځله مې درنه تپوس کوم. بیا څنګه راغلې؟ وی صاحب هغې قوم خو ډېر لوی ظلم شروع کړی دی ما سره، سړي سره چې ما تپوس کوم. سړی هغه قوم سره ښېګړې هم کوي، ډوډۍ هم ورکوي، حفاظت یې هم کوي، عزت یې هم کوي، خیر ورته رسوي، او قوم یې ناشکري هم کوي، او اوس هغه سړي پسې ډېر زیات ظلم هم کوي او داسې خبرې کوي د هغه سړي په حق کې چې دې تا ته نشم ویلی. نو وی ما له سره راغلې، وی صاحب دې قوم ته خیره وکړه. سړی دې ډېر زیات تنګ دی. وی نه زه خو خیره نه کوم. وی صاحب داسې وایه که زما خبره رښتیا او دا قوم ګناهګار نو خیره ورته وکړه، او که قوم ګناهګار یې مه کوه ورته. ارمیا علیه السلام خو ګمان ده وکړه چې دا به چېرته یو قومي او یو سړی به نو ورته وی ښه. وی یا الله، وی که د دې سړي دا خبره حقیقت وي او دا قوم په حقیقت کې داسې خراب قوم وي نو خدای ته تباه کړه، او که قوم خراب نه ښي او دا سړی ورسره ظلم کوي نو بیا خدای دا قوم مه تباه کوه. سړی خو لاړ، فرشته لاړه، چې فرشته لاړه دې کې بخت نصر راورسېده او په بیت المقدس به حمله کوي، پرګونه یې د ګیر چاپېره تاو کړه. بادشاه بیا دې راوغوښته، د الله پیغمبر څو شو خدای دې حمله کوي، ته خو یې ما سره الله وعده کړې ده. پیغمبر ارمیا علیه السلام په ژړا شو او بیت المقدس کې په سجده چې خدای تا په ما سره وعده کړې وه چې تر څو تا خیره نه کړې نو زه به دا قوم نه تباه کوم، نو زه خو ورته دعاګانې کوم، خیرې نه کوم، ولې تباه کړې؟ وی تا ورته وختي خیره نه کړ، هغه قوم خدای دی که نه، زه ورته ښېګړې کوم، جامې ورکوم، عزت ورکوم، ډوډۍ ورکوم، رزق ورکوم، هغوی ما ته کنځل کوي. ځکه چې څوک وایي چې خدای له شریک دی، دا خدای ته کنځل دی. چې څوک وایي خدای له زوی دی، خدای له ښځه ده، دا خدای ته کنځل دی. نو هغوی خو ما ته کنځل کوي، زما خبرې نه مني، نو تا خو په خپله ورته خیره وکړه چې دا قوم خدای تباه کړي.
وی زه به اوس څه کوم ته دې بار وځه دا قوم اوس پرېږدم نه. هغه پیغمبر ارمیا علیه السلام ته بار وته او بخت نصر راغی په بیت المقدس په دا کلي او په دې ښار حمله وکړه او داسې مضبوطه حمله وکړه چې د خلکو کورونه یې راوغورځول. جومات د بیت المقدس یې دړې وړې کړ، ختم یې کړ. او ځوانان چې بوډاګان چې څومره بوډاګان هغه یې پرېښودل. بوډاګانو ته یې ویل دی کورونه یې وله روان کړئ په دښتو بیابان کې اوسېږئ. او چې کوم ماشومان وو هغه یې بوتلل خپل غلامان یې کړل. او ښځې چې کومې ځوانې وې هغې هم ترې بوتلې. او چې کوم ځوانان سړي وو هغه یې درې ځایه کړل. یو ځای یې مړه کړل، ختم یې کړل. یو ځای یې پرېښودل ویل د دې بوډاګانو خدمت کوئ. او یو ځای ځان سره بوتلی وي تاسو به زموږ غلامان یې. کله یې داسې روان که تاریخ لیکي چې دومره خطرناک قهر د خدای چې د بخت نصر بادشاه ظالم کافر په شکل کې په بیت المقدس راغی، د دې مثال چې څه نشته. ټول جومات دړې وړې شو، د بیت المقدس جومات. په دې ځوانانو کې چې دا کومې قیدیان پر او فقیر کې ځان سره بوتلل، په دې کې یو هلکه مو حضرت عزیر علیه السلام وروسته وله رب العالمین پیغمبري ورکړه. دغې وخت کې ځوان دی، زلمی دی. دین خدای د مرګه خو بچ کړ، ځکه یو حصه ځوانان یې ووجه، خو دې ځان سره بوت. ښار ملیامېټ خطر، آبادۍ او دیوالونو چتونه راوغورځېدل. تا به نه وي چې دا د یروشلم او د بیت المقدس ښار دی. الله پاک دا عزیر علیه السلام پیغمبر د دې قوم نه چې راخلاص چې راخلاص یې که په خپل خر سور دی را روان دی چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شم وګورم چې زمونږ هغه کلي قربان شو، تباه شو، کورونه څومره شو چې څومره خلک مړه شو، څومره جمدي پاتې دي، زنانه او نارینه څوک وګورو. ځان سره یې انځر راغشتي وو، د یو بوټي دی راشکولي وو. او په میوو کې ګورې ورو انځر ډېر زر خرابېږي، زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وې د شربت په شکل کې. او دا م وورئ چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکت یې جوړه شي، او چې سرکت څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر څوک دی چې د بیت المقدس دې ښار ته راغی او دې ښار ته یې وکتل چې آبادۍ ټولې ړنګې شوي دي، راپروتې دي، چتونه نشته، کندرې دي کندرې. او د انسانان چې کوم پکې مړه دي د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دي او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې ویې کتل چتونه راپروتې دي، دیوالونه کندرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدایا دا به څنګه واپس جمدي کې؟ شک یې نه ده الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نه. خو دا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګران هم نه ناشنا، چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي، دا به په کوم انداز جمدي کېږي. بس رب العالمین بادشاه ودرېږه دې پیغمبر ته خدا شیخ یم، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو واپس جمدي کېږي، ته چې په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام. خدای پاک د راکوز چې د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکړم په هغې کې ته الله سا وویسته، خر یم خدای مړ که او د ده نه هم الله سا وویستله او د خلکو نه رب العالمین محفوظ که. ثم بعثهم 100 کاله پس الله جمدېږ، 100 کاله پس. اوس دې 100 کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کوم په خیمو کې اوسېدل او په دې کندراتو کې هغې کې الله تعالی خپل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته وه چې زموږ نه مخکې دې قوم ګناهونه ټول نو الله تباه کړل، نو هغې ډېر نیکانو خلک پوره نیکي یې شروع کړې وه او قوم دا کلي واپس آباد شو، د بیت المقدس هغه کندرات یې واپس آباد کړل، کورونه یې بیا جوړ کړل. 100 کاله ډېر شی دی که نه؟ په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی، د خلکو اولاد او بچیو نسیم پکې شوي، بیا هم هغه کورونه آباد و، خلک پکې اوسېدل. دې چې 100 کاله پس را جمدې شو، الله دې تپوس کوي کم لبسته، هلکه څونه ساعت دې خوب وکړو، څونه ساعت؟ دې ورته وي لبستو یوما او بعد یوم، وایي صاحب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ، ځکه چې الله ته ستا نو دا ستار د نور ختو ټیم و،
او چې واپس جم دی کېده نو د مازدیګر د نور د پرېواته ټیم و نو دی خیال و چې یا خو دا سار ما نه سوتې ده او اوس مازدیګر را جم دی شو او یا دا خیال و چې کېدی چې شپه پکې شواروز پکې میاشت کې تېر شوي لبست یوما او بعد یوم سیب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ الله ورته فرمایي قال بل لبست 100 عام سل کاله دلته مړ پروت دی سل کاله پس مې را جم دی الله ورته اوس ښیي خطا وی چې دا ښار به خدای څنګه را جم دی کوي او دا سړي به څنګه را جم دی کېږي نو اوس ګوره دې خر ته دې ګوره وانظر الى حمارک دې خر ته دې وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه قرآن کې الله فرمایي وی سل کاله ستا په هغه خوراک باندې انځر هم تېر شوي دي او سل کاله ستا د انګورو په هغه شربت هم تېر شوي دي نو سل کاله کې دا بچ پاتې کېږي نه ورته وګوره چې ویې کتل هغه شربت د انګورو هغسې محفوظ تازه پروت و او انځر هم هغسې تازه پراتو ښه اوس وی وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحمه وی ګوره اوس دې خر ته دی چې دې ته موږ څنګه غوښه اچو د خره غاډو کې را یوځای شو غوښه او رګونه او پټې او پلې او سرمن راله و پورې پیوت شو واپس د خر جوړ شو او بیا اورقېت نه ودرېد او چغې یې ووهله خر خو چغه وایي خپله که نه هغه خپله چغې ووهله بس وی او الله دا نه چې شک و خدایه ما خو دا مخکې نه منله اوس مې پوره د زړه هغه د سترګو د لیدو هغه یقین مخکې د زړه د لیدو یقین اوس مې د سترګو د لیدو هغه یقین راغی په خپل خر سوچ شو چې په دې کلي کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زما شته کې نشته زوی ته پاتې و چې زوی به مې څنګه وي ابه ملګري وي ابه وخت نستر که جمدې به ښځه به مې وي که به نه چې راغې خپل کور ته و دروازې ته راورسېد په هغه خپل زوړ اندازه دروازې وډبوله یو بوډۍ ښځه وه پکې په سترګو ړنده او په خپو معذوره وه وی څوک یې وی ټولې دا زمونږ کور دی خپل کور ته وي ته څوک یې دا ستا کور نه دی وی دا زما کور دی وي ستاسو نوم دی وي زما عزیر او ته په جار شوه عزیر کوم دی دا عزیر نوم دی راته 100 کاله سره پاته 100 کاله پس واخېسته هغه ډېر خالق و بخت نصر ظالم ځان سره بوتلی دی او تر ننه پورې پته نه لګېدل وی نه زه هغه عزیر یم او خپله قصه یې ورته کړې ده چې دقسې زه الله مړ کړی وم او 100 کاله پس رب العالمین واپس را جمدې کړم هغه ښځه د وینځه وه کوم وخت کې چې د عزیر علیه السلام باندې په دې وطن حمله شوه نو هغه وخت کې د 20 کالو وه او دې وخت کې هغه ښځه د 20 کالو ده او عزیر علیه السلام خو همغسې د خپل ځوانۍ کې وی ښه نو یو خبره درته کوم عزیر خو چې به څه سوال کو الله به سوال قبلو نو که ته هغه نو ستا به الله سوال قبلوي زما را سترګې ړندې دي چې ما خدای پاک واپس جوړوي او پې مې شلې دي چې ما واپس الله ټیک کړي نو دعا یې وکړه او په مخ یې وله لاس راښکه ښځه واپس په سترګو جوړه شوه او په خپو یې وله دم واچو واپس برابر شو وی یو نښه خو معلومه شوه زه چې ځو چې زمونږ کوم د بیت المقدس جومات ته چې هغې لرې بوځم ښځه ورسره شوه جومات ته یې راوست قوم ته وی دا عزیر دی وی د الله پیغمبر یم عزیر علیه السلام الله پیغمبري را کړې قوم چېرته مني 100 کاله هغه وخت کې د څونه عمر و اوس د څونه عمر اوس نو تقریبا چې 1.5 کالو ته ته عمر نږدې دی شپږ نیمو شلو کې تقریبا چلېږي او ښکارې داسې لکه 40 کالو هلک چې دا چېرته کېږي څوک چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه او زوی یې دغه وخت کې د 100 کالو دی زوی یې د 100 کالو دی او دوی په خپله په شکل دا کال لکه د 40 کالو چې نو قوم یې چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه دوی بخت نصر چې حمله وکړه نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دي هغه کتابونه تورات ټول سوځولي خو مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي چې عزیر کم هلک یې بوتلی دی هغه ته تورات یاد دی دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي مونږ ته د تورات تلاوت وکړه د وی بلکل راته یاد نو د اول نه اخره پورې تورات یې د یادونه ورته ور بیا هغه زوی راپاڅېد ما ته خپلې مور یو نښه ښودې ده چې ستا د پلار په دې اولي باندې یو تور داغ دی د هغه نښه ګورم نښه یې ورته وکتله نو په هغه اولي باندې هغه تور داغ و د هغې نه پس د هغې یقین راغی
نو چې یقین یې راغی نو سموده خو قوم ټیکو د الله عبادت به کو او عزیر علیه السلام یې د الله پیغمبر ګڼه. خو سموده پس بیا خدای پاک ګمراهان کړل، وی دا عزیر خو د الله زوی دی. قالت اليهود عزیر ابن الله، دا یهودیانو کې اوس هم یو ډله شته